په اصغر خان شهید میموریل ټرسټ هسپتال معیارو کې د ښاغلي ډاکټر روز امین خان په درناوي کې یوه لویه ولسي مشاعره وشوه چې د دریځ مسؤلیت یې د ښاغلي علي حیدر کوثر په غاړه و. د ډاکټر لال باچا ازمون په صدارت کې کیدونکې دغه غونډه کې پروفیسر عباسین یوسفزي د مشر مېلمه په حیث ګډون کړی و چې پکې د ډاکټر سمندري یوسفزي، حبیب عابد او نورو شاعرانو سره عام ولس هم شتون درلوده. د خودغرضه خلکو یار یما چې نوې خوا د مړو په کلي کې پنکار یما چې نوې خوا مړه نوسا بادول او رانول به کوو د بې غیرته خلکو خار یما چې نوې خوا. غونډه کې ډاکټر روز امین خان ته ډاکټر ظاهر شکیب لخوا د هغه په خدماتو تعریفي تمغه ورکړې شوه. سلام سنت تے خو خاوند گناہگار میں نکے مالا تروس زورور د سلام کڑے ندے فیضا خاموشا خاموش خار دے خاموش تیر شم گودر وے جاڑ دے سوے چنار دے خاموش تیر شم. څخه د ورځ مړه خېټه ډوډۍ مې نصیب نشوه ضمیرو که د ځان سره بلا مې ګرځوله. وای ډېر ساده یو په قسم باندې تیروزو ډېر ساده یو په قسم باندې تیروزو په نااهله بني آدم باندې تیروزو. زه غریب سړی یم بدې نه ښکارم دی سوری زولی ته مې ټوټک زما. د دیر پښتو ادبي ټولنې صدر علاودین سنګر د نوموړي د خدماتو ستاینه وکړه او تر شا د ودرېدو ډاډ یې هم ورکړ. پښتو وایم، پښتو لولم، پښتو کومه، پښتو لیکم، د ستیزنۍ نه تر دستاره ما وهلې دغه لاره. زما په سترګو کې دیره ستا د قامت خدوخال کیټو که ډېر لوی شي په دوه ګوتې تصویر کې راځي. د پښتانه وطن حصې د یو وجود حصې دي. درس په کابل کې شي پیریان په ما په دیر کې راځي. چې که د لر دي که د بر دي پښتانه دي په پردي شر کې په شر دي پښتانه دي. ته زما کور کې ماجر کړې زه ستا په کور کې ته زما کور کې ماجر کړې زه ستا په کور کې پښتون خوار شي ته د پلار نیکه جاګیر پیژنې. د بری پښتونخوا نه راغلو مېلمنو ته په اعزازي توګه شملې ورپسر کړې شوې او شهاب اوښ کې د سترګو څڅېدې ویلې خدایا پس په لر او بر باندې را خور لوګي دي. که څوک سپوږمۍ ته خیږي هغه ورله لاس ورکوي او ښکلی شته دی چې ختلی دی د انور نه پورته. ډېرې کې وینځو په ایرو لمنې نه سپینېږي چې محبت کوو تر څو لمنې نه سپینېږي. او که په قرآن ورته لاس ږدو هم د خدای په کور کې که په قرآن ورته لاس ږدو هم د خدای په کور کې دوی ته زمونږ د پښتنو لمنې نه سپینېږي. حیران ولاړم چې د کوم یو په سر لاس ونیسم حیران ولاړم چې د کم یو په سر لاس ونیسم. هلته کابل خوږېږي دلته پېښور خوږېږي. هرونه توره پړقوه په ملکنډ راخېجه هرونه توره پړقوه په ملکنډ راخېجه. تیارې خورې شوې ستا د تورې نه پړقا نه راځي. د جهالت د تورو شپو نه به پښتون راوځي د باچا خان د فلسفې نه چې رڼا نه راځي. خواله مې راشه چې په خپلو سترګو غم ووینې ګرانه د ګرانه ډېره ګرانه چې یقین دې وشي یا د جنت د نعمتونو اجازت خو راکړه خدا راله بوی کړه مولا جانه چې یقین دې وشي. ډاکټر لال باچا ازمون د بری پښتونخوا حالات په شعرونو کې څه داسې وړاندې کړل. ځان د پرېښودلو نه دی هر څه چې وي خو خوږ جانان د پرېښودلو نه دی. ځمکه هم سور اور چې په را ګل ټوکوي زما ګلاب افغانستان د پرېښودلو نه دی. زما په ځمکه سوری نه ښکاري باچا وایي چې ډاکټر روز امین خان د ډاکټر شکیب لخوا را جوړه شوې دغه غونډه کې ټولو راغلو مېلمنو ته په خیرالۍ ووایو او مننه یې وکړه. د همکار عدنان ساحل سره جاني ساره خونخیل، یون ټي وي پښتونخوا.